یو سړی مسجد ته راځي، جومات ته راځي، هغه به پاکې جامې اچوي، پاکې ښکلی لباس، پاکې کپړې، پاک وجود، پاک صفا به جومات ته راځي. دا د مسجد اولنی ادب او لازم او ضروري ادب دی. زما محترم قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی موږ ته فرمایي یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے انسانانو، اے د آدم بچو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کړئ، ډول اختیار کړئ، پاکی اختیار کړئ د مساجد سره، جمعتونو سره. د دې معنا دا ده که یو سړی په کار کې مصروف یو جومات ته د تګ اراده وکړي، نو دا به ځان ته ګوري چې زه ډولي یم که نه یم، زما کپړې پاکې دي که نه دي پاکې، زما لباس صفا دی که نه دی صفا. پس د لباسه به دا جومات ته راځي. دا د مسجد اولنی ادب دی. موږ د دې لحاظ نه ساتو چې کپړې هر څنګه خو بس جومات ته ځان ورسوم. زما محترمو، موږ چې واده لځو پاکې کپړې، ولې د مخلوق سره ملاقات دی. که مړي ته ځو پاکې کپړې، ولې د مخلوق سره ملاقات دی. که میلمانه کور ته راځي پاکې کپړې، ولې د مخلوق سره ملاقات دی. که موږ د چا میلمه کېږو پاکې کپړې، ولې د مخلوق سره ملاقات دی. څه مو خیال دی الله د دې حقدار نه دی چې د هغه سره په پاکو کپړو کې ملاقات وشي. موږ چې جومات ته راځو څه له راځو؟ د الله ملاقات ته نه راځو. موږ چې راځو جومات ته د الله سره د خبرو دپاره نه راځو. نو الله سبحانه وتعالی ډېر حقدار دی. د هغه حق د ټولو نه په ما او تا باندې لازم او اوچت دی چې موږ هغه ته ښایسته لباس کې راشو. د دې وجې نه حافظ ابن عبدالبر رحمه الله هغه فرمایي کوم خلک چې جوماتونو ته په ګنده کپړو کې راځي، د لباس خیال نه ساتي، لکه زمونږ په دې دور کې که کار روزګار کوي، ناولې کپړې به یې جومات ته به راشي. ټیک ده په دغه کپړو کې مونځ کېږي، خو دا ادب دی. د قرآن د دې آیات مخالفت کې په دې عمل نه کې. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ابن عبدالبر رحمه الله فرمایي کوم سړی چې جومات ته په ګنده کپړو کې راځي، په ناولو کپړو کې راځي، د دوه مخالفتونه وکړو. یو مخالفت یې د مسجد د آدابو وکړو، د جومات د آدابو حق ادا نه کړ. د جومات ادب په موږ باندې دا و چې پاکې کپړې اختیار شي، صفا جامې اختیار شي. د جومات د آدابو خلاف ورزي وکړه. او دویم نقصان یې دا وکړو چې د الله د دې آیات مخالفت وکړو چې الله فرمایي یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ډول سنگار ښکلا پاکي د جومات څخه اختیار کړئ. زما محترمو، د دې ادب ما ته خیال وساتو. د کور نه راوځو 2-3 منټه په نه لګي که ما او تا کپړې بدلې کړو، د دې فایده به څه؟ یو دې د جومات د آدابو خیال وساته. دویمه فایده دا ده چې تاله به مونځ خوند درکړي. دا سبب دی په دې چې تا ستا په دې مونځ کې خشوع پیدا شي. زما محترمو، دا د فحاشۍ او د عریانۍ اډې چې وګوري، دلته ډېر د پاکۍ او د صفایۍ لحاظ ساتلی کېږي. ولې؟ ماحول برابرئ. مساجد خو د روحانیت ځای نه دي، د الله سره د تعلق ځای نه دي. دلته ډېر حقدار یې موږ چې دلته روحانیت برابر کړو. پاکې کپړې د دې سبب دی چې په مونځ کې خشوع راځي. دا هغه ظاهري اسباب د خشوع دي چې یو سړی پاکې جامې واچوي، دا مونځ ته ولاړي، ته وګوره په دغه مونځ کې کوم خوند او لذت پروت دي. په ځای د هغه چې چا د کاروبار کپړو کې، ناولو کپړو کې، ګنده کپړو کې مانځه ته ولاړي، ده کې به دومره خوند نه وي په نسبت د هغه کپړو کې چې پاکې دي. نو دا د مسجد اولنی ادب دی چې ما او تا به پاکې
کپړې هغه اچو